دا کال هم تیر شو. ډېرو وګټله خو ډېرو بیا بایلو ده. ډېرو زړونه مات کړل خو ډېرو بیا لاسته راوړل. ډېر راغلل خو بیا ډېر لاړل. هغه چې راغلل کېدای شي ډېر تم نه شي خو هغه چې لاړل بیا هېڅکله هم نه راځي. ژوند څومره سخت دی خو کله بیا په سختۍ ارځي. مهمه دا نه ده چې نړۍ څومره نازوانه ده، مهمه دا ده چې موږ ځوانمرده شو او د یو بل په قدر پوه شو. مه پرېږدئ چې یو له بل څخه لرې شي. شافرک هرڅه ته وویل مینه در سره لرم. هرڅه وویل اما اوس خوب راځي، غواړم ویده شم. کله چې له خوبه پاڅېدم بیا به یې په اړه خبرې وکړو. هرڅه په ژمني خوب ویده شو، بې خبره له دې چې شاپرک یوازې 3 ورځې ژوند لري. د یو بل سره مینه وکړئ، کېدای شي دا موقع بیا په لاس در نه شي. مینه او ګلونه د ژوندیو سره او دعا له مړو سره ښایي. موږ ډېر کله برعکس عمل کوو. په هدیرو ګرځو، مړو ته ګلان وړو، خو ژوندي مو بیا د سترګو په وړاندې مري. نننی ژوند دومره لنډ شوی لکه غوټۍ چې ګل شي، ګل مړاوی شي او ورژېږي. راځئ واړه شیان له یو بل دریغ نه کړو. د مینې او نیکمرغیو ډک کال ولرئ.